جمعات کې لمونځ کوي. خو دلته یوه بله خبره ده چې د روژې مبارکه میاشت ده او نن خو د روژې تقریبا 8مه ده. دلته تصادف په دغه لاره تېرېدلم، یو چا راته ویلې وایي دلته لاړ شه ګوره دلته وایي روژه ماتې تقسیمېږي. ما وایي روژه ماتې چې تقسیمېږي دا خو ډېره ښه خبره ده. دلته د حاجي صاحب عبدالرحمن اډوال لخوا چې د همدغه د اخندزاده له ساحې نه ده د یو هغه کړی ده، یو پیشقدمي یې کړې ده، یو خیر کار رسولی دی چې دلته هر روژه ماتی دلته شهید رضاخان وړیږي او دلته زموږ ډېر هېوادوال دغه شاوخوا سیمو نه او لارو خوا نه چې خلک ښکته پورته کېږي دلته روژه ماتې ماتوي او ډېر یو ښه رضاخان شهید رضاخان دی. نو قدرمنو دوستانو راځئ چې ډېره خبره منه کومه دغه رضاخان به تاسو ته وکړو. د موږ خپرونه اوږده خپرونه ده، نور موضوعات هم دي، نو دا برخه به د خپرونې په دې باندې ځانګړې کړو. هغه دوستانو هېوادوالو نه هم ډېره مننه کوم چې د موږ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې خوند او مینه سره ګوري، زموږ خپرونې سبسکرایبي لایکي شرکي دوی نه ډېره مننه. لاړو نو مسؤلین به پیدا کړو موږ سره پاتې شي. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه پروسه د روژې د اول نه د ملي تجار الحاج عبدالرحمن اډوال لخوا په لاره اچول شوي او بیا دغه دپاره د مختلفو سیمو چې څوک مسافر یا مطلب دلته څوک مستحقین راځي بس دا شاهد دسترخوان وي دلته ورته خلکو نو ښه داسې ښه ډوډۍ ورکوي هغه کوي بس نور بیا هغوی روژه ماتېږي ورته. قدرمنو دوستانو تقریبا 20 کاله مخکې که 18 کاله مخکې ما په مزار کې داسې دسترخوان لیدلی و، سخت خوند یې راکړ. نو بعد تقریبا 20 کلو د اولینه دفعه نه چې زه دلته د حاجي صاحب عبدالرحمن اډوال هغه دسترخوان تاسې ته زه درښیم چې ډېر خوندور دسترخوان دی، د سړي زړه پرې تازه کېږي. یقین وکړه ما ته شوق راغلی نه چې دلته روژه ماتی وکړم، نو خو ارمان چې د یو بل چا لخوا زه دعوت یم نه پوهېږم نو که هغه وستون بیا بس لږ به په دغه وکړئ چې دلته د څومره تعداد کسانو لپاره دا دسترخوان هواري او متشکل کوم خوراکونه دي. تقریبا دغه دسترخوان خو د 6,500 په اولو ورځو کې اوس تقریبا 800-900 نفرو ته هر ماښام ډوډۍ ورکوي. په هغې کې چې دی غوښه شته دی، په هغې کې سبزي توریان یا پالک دغه شی نشته دی. دې سره څنګ کې د هغې نه مخکې چې روژه ماتوي بیا اول ورپسې چې روژه ماته شي بیا ځي مانځه ته، نو هغې دپاره یو موږ ورته په عامیانه اصطلاح باندې پیراکې ویو، یعنې بولاني ورته ځینې ساحو کې خلک وایي او خرما دغه شي نه خوري. بیا ځي خلک لمونځ کوي، بیا چې واپس راځي نو غوښه یي او د هغې تر څنګ سابه یا دغه رقم ټنډۍ دغه شی پکې او ورسره څنګ کې چکني ورسره، نو خوراک ډېر منظم وي. هغه رقم خوراک چې څوک په خپل کور کې ځان دوستانو د ما دا د خولې اوبې راته راوستلې دا په دې معنا چې ډېر خوندور دسترخوان جوړېږي. ما دا پیرکي چې ولیدل هغه پیرکي نه دي چې هغه بازاري، دا د تندوري هغه پیرکي ما ولیدل. نو دا به هم د یو چا لخوا دا په هغه زحمت ویستل کېږي پکېږي به او دغه مېلمنو ته ورکول کېږي. دا الله دې د حاجي صاحب عبدالرحمن اډوال هغه د خیراتونه قبول کړي، روزه دې د خدای پاک قبول کړي. وایم چې څومره چې زړه په ارمانونه په زړه کې خدای پاک د دې تر څنګ بل داسې چې تقریبا د روژې په اول کې د روژې تر اخره پورې 10,000 نفرو ته اوړه غوړي او دغه ورته ورسول 10,000 نفرو ته، او د دې سره څنګ کې بیا 9,500-8,000 نفر چې دي هغوی ته هره ورځ 10 وچې ډوډۍ چې نانوایي نه ورته کارتونه روزانه چې نانوایي نه ورته کارتونه ورکړي دي او هر سړی راځي نانوایي ورته موظف کړي ښودلې همغې ډوډۍ اخلي کور ته باندې 1,500-200 نفر تاسې د اندازه معلومېږي ځکه چې همغه برابر کړی ده. د دې تر څنګ دغه یو شی زما د یاده وتلو چې لمده میوه ده، لمده میوه ورسره ورکوي. دا خبره دې کړې نه وه، ما ته دا سوال کړی نه وه چې دا لمده یعنې تازه میوه تازه میوه چې قدرمنو دوستانو چې هر نفر ته یوه دانه کیله یوه دانه غټه مڼه هغه هم دی هغه میداني مړي بدلې مړي او اوبه به وي نو دا اوبه هغه مدني اوبه ورته ورکوي او مدني مایده میوه سره چیو چی دي مڼه او کیله هغه ویلې. بسم الله الرحمن الرحیم. د عیسی عبدالرحمن اډوال خپلزاده مې علي لیکلي اوسېدونکی دی او ملي تاجر دی او دغه روژه ماتی د پخوانه ترتیب نیول شوی دی. هر ماښام دلته لکه مخکې تاسو ویل شو 600 نه تر 200 پورې خلک راځي او هغوی دپاره دلته مختلف خواړه تیارېږي.
چې تاسو خپل ویني په دسترخوان باندې شي اول اذان سره مثال کې او پکوړې شربت او بیا جمع کېږي د جمع وروسته بیا مثال وریجې غوښه ورسره څنګ کې سابه دا ورکول کېږي نو څومره خلک دلته راځي نو هغوی دپاره ښه تنظیم او ترتیب نیول شوی دی او دغه خواړه ورکوي هغوی په جریان کې دغه پروګرام د مخکې دلته خپل تنظیم او ترتیب لري اداره لري مسجد خپل یو ټیم لري او هغوی هم په جریان کې دلته خپل کسان شته دی د تنظیم او ترتیب لپاره د امنیت هغوی همکاري ورسره کوي د هغوی سره دوی سره په ګډه باندې دا کار دی دغه روزه ماته داسې ویلې د شپږ سوه نه تر اووه سوه اته سوه نفرو داسې نو کله کېږي چې اضافه کېږي او کمبود څنګه چې کمبود خو نه لري الحمدلله شي نو ډېر خوښېږي نو څومره مېلمانه راځي ځای پراخه دی مسجد تاسو وینئ صحن پراخه دی دسترخوانونه ورته غوړېږي او خلک راځي کېناستل روح الله ما ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ اوسېدونکی ډېر لرې ځایونه خلک راځي دا چې صاحب دې دربار ته او خدای تر و تازه لري الله دې آباد ودان لري مننه چې وخت مو راکړی څنګه د روزه ماته مزه وکړه نه ماشاءالله ډېر زبردست دغه روزه ماته د چا لخوا سوی ده دا ملک لخوا ښه ډېر ښه ملک لخوا ته سره سوی ده د حاجي صاحب عبدالرحمن اخوزاده لخوا ده شهید رستخان وړول سوی ده که نه خیر څنګه د روزه ماتې خوند وکړې نه خدای شکر هره ورځ همدغه روزه ماتې ته راځي که د نن پې برابر شوې هره ورځ راځي هره ورځ راځي روزه ماتې ته ممانعت نشته نو هر څوک کولی شي د ډوډۍ وخوري هر څوک کولی شي بالکل ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه څنګه ښې خیر خوره د قراري ده روزه د قبول آمین خدا دې تاسو ښه څنګه د روزه ماتې خوند وکړې نه نه ماشاءالله تبارک الله نن سې وږی وي څه شی دې زړه کېدی دا د ورځې لخوا پلاو ته دې زړه کېدی که اوبو ته
نرمه ده که به میوشتم رو سوی به نرمه ده الحمدلله دست روزانه ښه داسې ښه دسترخوان دا داسې حاجي صاحب ویلې وه دا شاهي دسترخوان دا شاهي ده هر شی ماشاءالله ماشاءالله چې یو چیرې مخکې وخوړل مخکې دسترخوان کې مخکې له هغه نه یوش کم نیم نه الحمدلله هر شی ښه پرېمانه و نومونه یې ووایه نه. نومونه یې ووایه چې یو چیرې وخوړل په روزه ماتي کې هغه ودا کړ دومره خو یاد خو موږ هم نه و دې نه ویلې وریځې دي قابلي ده وریځې دي ټاکه قورمه ده هر شی وریځې دي میوه ده هر شی دي څه وظیفه درلودله دغه شاهي دسترخوان هواروله کې موږ دلته وظیفه دا ده موږ د مېلمنو دپاره دا سالان کې ډوډۍ تیارو او بیا په لاس 15 دقیقو کې ماشاءالله تاسې دسترخوان ورکړه او لاس 15 دقیقو کې به بېرته ټولوي هم که نه همدغسې بېرته ټوله بیا یې مینځو بیا بېرته دغه د جومات ساحه سي خواته ودې خواته چې تویېږي دا به بېرته تاسې پاکوئ جارو کوئ دا ټول مکمل وروره سړی مې سي خیر خیر د تا وظیفه چیرې په د شاهي دسترخوان هوارولو کې موږ هم دسترخوان هوارولو وظیفه ده ښه دلته بس 15 دقیقې نن دې د څو نفرو لپاره دسترخوان هوار کړی وي 600 او که نور هم راشي چې هغه لري نو اضافه ډوډۍ ورته ولري ډیره مننه. نوم مې قسیم ځلاند دی او په ټوله کې به ځان د افغانستان یو ځوان معرفي کوم او زه دلته په دې شاهي دسترخوان کې زموږ وظیفه دا ده چې موږ خدمت کوو هغه په هره برخه کې وي که د کاسو په وړلو کې وي که د کاسو په مینځلو کې وي که د کاسو په ډکولو کې یا دلته تازه دا خبرې به په لاره کوو ښه نو زموږ دلته همدغه وظیفه ده چې د نظم په برخه کې یو موږ دلته ترتیب برابر کړی دی د اولې ورځې د روژې نه تر شلمې روژې پورې موږ دا ترتیب دلته لرو اخرې روژې پورې 10مې روژې پورې دا ترتیب لرو موږ دلته موږ دوه برخې لرو لومړۍ برخه کې د اذان نه مخکې موږ دلته یو دسترخوان لرو چې په هغې کې شربت دی خرما دی پیرکي دی او پیکاوړې دی دا ورکوو بیا چې کله اذان وشي او روژه ماته شي ټول خلک ځي هلته جومات کې لمونځ ادا کوي په جمع سره د دغې شاهي دسترخوان یوه ښه ځانګړتیا دا ده چې دلته دا څومره خلک راځي دوی به د ماښام لمونځ په جمع ادا کوي ماښام لمونځ چې کله په جمع ادا شو د هغې نه وروسته بیا خلک راځي او موږ د خدمت هلکان ورته په دقه 3 رکعته 15 رکعته لمونځ کې چې جمع ده او سنت دی ورسره په دې کې موږ دا ترتیب برابر کړی چې خلک دلته کیني او دلته چې کوم خلک د جمع نه راوځي دوی به بیا د ډوډۍ ترتیب ورته برابر شوی ډوډۍ ترتیب کې موږ وریجې چې هره ورځ وي خرما ده د سبو ترتیب داسې نن مثلا ګوپیان دي سبا د سابه دي بله ورځ داسې ترتیب سره بدلیږي یعنې خوراکونه ورځ تر بلې مجازه کېږي او ورځ تر بلې فرق کوي په دې کې بیا کیله مړه وریجې ډوډۍ دا چې د روزمرۍ خرما هم پکې روزمرۍ او دغه سابه چې دي دا بیا موږ ورځ تر قدم کې خو زه دا اړینه ګڼم چې د هېواد په ټولو شتمنو باندې زه دا غږ کوم چې زموږ او ستاسې افغاني ټولنه کې غربت فقر بیخي زیات دی په ټولنه کې په خپل ګاونډ کې باید دوی فکر وکړي او د خپلو غریبو لاسنیوی وکړي په دویم قدم کې د الحاج عبدالرحمن اډوال یوازې د شاهي دسترخوان نه بلکې د ټولو مرستو قدردانۍ او مننه کوم چې دا د افغاني ټولنې دپاره نه یوازې پاډي اخندزاده کې بلکې د ننګرهار ولایت په مختلفو ولسوالیو مختلفو کلو کې دی دغه مرسته کوي پورې ودان بیا ځوان په صفت به ترې مننه وکړم تا پوښتنه وکړله چې دغه خلک بېنوبتي کوي ما ولیدل منډې وکړلې نو موږ دلته خپل ځان ته او د خلکو ته اول فکر کوو بیا موږ بندوبست تیاری کوو هر څه ښه پرېمانې ښه ډېري که اول کېناستې که آخر کېناستې آخر به تا د روژه ماته ته رسېږي خامخا رسېږي نو خدای مکړه که په منډه را روانې او پښه دې ونښته او پښه دې ماته شوه یا ژوبل شوې څه پیدا یو ملت وروسته یې وخوره ټولو ته به خامخا رسېږي نو پیغام مې دا دی چې اول خو دې زموږ نه خدای دوی بیخي نه خفه کوي موږ چې هر څنګه که دوی موږ ته تېزې خبرې کوي موږ د دوی په خدمت کې یو نو زما ته یوه هیله دا ده چې بېنوبتي ونه کړي او هر څه په نظم کې دوی موږ سره همکاري وارخطا کېږي د نه ډوډۍ پرېمانه ده دوی موږ سره نظم همدا اوس 600 نفر دي 600 نفر نور لپاره ډوډۍ لري همدا اوس بالکل به ترتیب برابرېږي حتما که مثال دوی موږ سره په نظم کې همکاري وکړي دغه زموږ پروسه به لا خوندور او ډېر زر به مخته لاړ ډېره مننه بېنظمي نو موږ نشو کولی چې زر پروسه مخته وي ننګرهار ولایت د یسود ولسوالۍ کې خدمت کوم نو یسود ولسوالۍ ته چې موږ راغلو دلته یو اندازه ستونزې مشکلات وو چې هغه د خلکو تر مابین
دغه بې اتفاقۍ اختلافات وو نو الحمدلله هغه د جرګو مرکو او د قومي مشرانو په منځګړیتوب سره هغه ستونزې الله حل کړې یو څه صلح مو کړې بیا رغونه خو الحمدلله تر یو حده شوې ده ډېر پروژې دلته د فعلا د کار لاندې دي کار جریان لري او په راتلونکي کې هم همدغه تصمیم لرو چې دغه زموږ مظلوم ولس درېدلی ولس دا د ستونزو کړاوونو نه وباسو او د راحت زندګي ورته برابره کړو الحمدلله بېسود ولسوالۍ کې خو د مکتبونو کم عموم کې چې د مکتبونو ستونزې دي هغه خو به وي خو په بېسود ولسوالۍ کې چې څومره محصلین او شاګردان او څومره تعلیمي ادارات دي شاید چې دا د افغانستان په نورو ولسوالیو کې نه وي ځکه بېسود ولسوالۍ ډېرې او په نفوسه ولسوالۍ ډېر مکاتب ډېر مدارس الحمدلله دا پکې فعال دي او خدمت روان دی امنیت خو الحمدلله تاسو ته در معلومیږي چې بېسود ولسوالۍ دا خو ښار سره متصل او پیوسته ولسوالۍ ده او جنایي پیښې دا به پخوا پکې څه ناڅه وي خو اوس د الله شکر او احسان ده چې دلته زمونږ د اداراتو د هماهنګۍ په نتیجه کې هغه بدبختۍ او هغه له منځه تللي دي ډېر تعجب ما ته تعجب وړ وي چې یو پیښه وشي او بیا دویمه ورځ خبرېږم چې ملګرو هغه کس اصلي عامل د قضیې نیولی وي یعنې دا ډېره د خوشبختۍ او د نیکمرغۍ ځای ده چې عامل اصلي د قضیې هغه مجاهدینو ګرفتار کړی وي نو ته خو ولسوالۍ ته راغلی خپله به په دې دفاترو وګرځې چې په دې دفاترو کې ټول هغه سابقني مامورین دي اداري زموږ سابقنی ده اجرایي مدیر سابقنی ده همدغه شان دا د نورو ادارو مدیران چې کوم دي د اراضي د احصایې ټول هغه زاړه مامورین دي درګر د خدمت کوي بېسود ولسوالۍ ډېره زراعتي برخه لري تجارتونه لري صنعت هم پکې شته ده او زیات تمرکز د دې ولس دا ساحه تاسو در معلومې د کانال لاندې ده زراعتي برخه پکې ماشاءالله ډېره پیاوړې ده زراعتي خدمات ورته عرضه کېږي د امارت اسلامي له طرفه د مؤسساتو له طرفه الحمدلله چارې سمې روانې ماشاءالله مهاجرینو سره خو تاسو ته در معلومېږي چې په توخم کې کافي اندازه کومک او مرسته کېږي هغې نه علاوه چې دلته راشي ډېر مؤسسات دي چې هغه فقط تمرکز یې د مهاجرینو په باره کې هر خدمات هر کومک چې راوړي او مهاجرین په لیست کې وي چې 40 کال مهاجر دي 50 کال مهاجر او شپږ شروع شو پس له دې به شپږ کال مهاجر پکې دي همداسې مهاجر د سیر پناه نه لري سرپناه نه لري قیمت کنه هېڅوک هم نه پېژني 40-50 کاله 40 کاله تېر هغې سره همغسې وړ مناسب کومک کېږي په تورخم کې یا دلته د مهاجرینو اداره هغې سره پوره کومک کوي دې نه علاوه دلته په ولسوالۍ کې چې کوم کومکونه راځي د غریبو او د مهاجرو په نوم هغې کې بیا موږ پوره اخلاص کوو د مهاجرینو سره خیریه خارجي مؤسسات تاسو هغوی جذبوئ که نه که وایي چې دا ټول هغه تشویق یې کوي دلته څوک راځي راځي نن هم تاسې ولیدل درې مؤسسات والا راغلي وو او په همدغه خبره باندې تمرکز و چې باید مهاجر بې برخې پاتې نه شي که هغه د WP پروګرام وي ولو که WP په پروګرام والا WP انجینر صاحبان دا خبره مو وکړه چې زمونږ په طرز العمل کې د مهاجرو ځای نشته موږ مهاجرو ته چې نه ورکوو ولې دا هم پرې ومنل چې مهاجر مستحق دي مهاجر باید ونیول شي په دې پروګرام کې نو هر مؤسسه چې راځي دوامدار کومک د خلکو ته ورکول کېږي خبره دا ده افغانان الحمدلله باهمته خلک دي دې ځای نه چې پاکستان ته لاړ هلته یې خپلې چارې الله روانې کړې خپل کاروبارو خاوندان شو دا په خپل وطن ده صحیح ده دلته به کومه ورځ څه وخت یو ستونزه مشکل وي خو هر افغان چې له پاکستان راځي زه د الله نه امید لرم چې له پاکستانه به دلته ښه ژوند وچلېږي نوم مې محمد صالح ده د کاري باسط د پټرول پمپ منشي یم ډېر ښه
څنګه را د ټانک چلیږي نه چلیږي بازار شته که نشته والله الحمدلله ښه ده ګزاره کوي بس ښه ده چل ده الحمدلله مونږ په ډېر زیات کار کړی دا داسې چې ګورې دا کمې پایې هغه مونږ تغیر کړي دي نوې ماډل پایې هم پرې نولي 2024 ماډل پایې دي دا وګوره لاندې ځمکه هم ټوله تیاره کړې ده لوحې هم نوي سیسټم چالولي دي نو انشاءالله سیسټم ټول برقي دی انشاءالله سیسټم ټول برقي د ډریورانو لپاره تاسې کوم سهولتونه دلته برابر کړي دي چې دې له خاطره دا ډریوران خو د تاسې خاندان نه دي که هغوی ته تاسې څه امکانات برابر کړي بس داسې ده چې جومات هم ورته برابر کړی دی او داسې ځایونه هم ورته برابر کړي دي بیت الخلا هم ورته برابره کړې ده د ډوډۍ ځای ورته لرو بس داسې ډېرې هغه زمینې هم ورته برابر بل حاجي صاحب کوچه چېرې ده او باسط کوچه چیرې ده دواړه کوي همدلته دي ښار کې دي همدلته نرخ خو موږ ته انحصارات راکوي او کیفیت ته ورشئ انحصارات ګوري پیغام د ډریورانو ته چې دغه ډریوران چې غواړي تاسې سره رابطه ولري د تاسې نه تیل واخلي تاسې سره قرارداد ولري د ورته پیغام چی ده بس پیغام خو همدغه ده چې ډریوران د اول کیفیت وګوري اول د کیفیت وګوري بیا د راشي د مونږ کیفیت دی وګوري نور د نورو خلکو کیفیت دی وګوري مونږ اطمینان ورکوو چې د مونږ د تیلو د غازو کیفیت 100% په ضمانت باندې ورکوو او لیټرې خو اوس د اماراتو دولت د بس څوک کم نشي ورکولی هفته ته په هفته راځي چې کوي 3-4 ورځې بعد راځي چې کوي او نور زمونږ اړخ نه مونږ ټول مکمل اطمینان ورکوو تر اوسه دغه پایه د کومه سمې ته راوښیې دا غازو پایه ده دا د غازو پایه ده دلته نرخ ورکوي نو داسې تاسو راغلی یو څو شېبې مخکې یو 3 روپۍ غاز نور هم راوغورځېده 350 روپۍ او 50 روپۍ شو غاز 50 روپۍ غاز سمه ده او 50 روپۍ او 2-3 ورځې مخکې په هغه 350 هغه نه مخکې 55 خو ډېر ګران سي وان تر شپېتو یعنې اوس ډریوران په ګټه کې دي تاسې په تاوان کې والله فلحال خو موږ په تاوان کې خدای مهربانه ده فلحال په تاوان کې او تیل سوی دي په ډیزل په سوی ډیزل هم په 50 نن راوغورځېد او پټرول هم په 50ماشاء الله اجازه الحق صاحب روزه څنګه ده او موږ چې ولید تاسو یو تر کارمند وای په چیش کې کمواله راغله دا 1 روپۍ یا 2 روپۍ علت څه شي ده علت بس نرخونه راوغورځېده بس نن د تیلو بازار کې فرق راغی یو ټانګ والا چې پمپ جوړوي یا موږ ورته کابل فیصله ټانګ جوړوي تیلو پمپ کنه چی شی باید اول په نظر کې ونیسي یو ټانک چی شی باید ځان سره ولري معیار باید نظر کې ونیسي او بس ستاندرد باندې جوړي او جماعت پکې سوسای پکې ډریوران ته سہولت برابر او لیور د مړ کېدو هغه د مړ کېدلو سیستم ولري څو کلونه تجربه لرئ د تیل پروژې تقریبا ما خو فعلا سکال سر 15 او ماشاءالله که په یو سوداګر یا یو ټانک والا پیسې ډېرې پیسو ته متوجه اوسي که اخلاقو ته ځکه چې او څوک چې مشتري جذبوي نو باید اخلاق ولري او واقعیت ورته کیفیت ولري دلته سالوتنه جومات ستا د روزې فعلا موږ چې د قاریات کار صاحبان لرو چې هره شپه ختم هم راکوي بس باندې سبق وایي